بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو پخیر. د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته مو زه فهم الله افغان هرکلی کوم. د اسلامي امارت د کابینې ګڼ شمېر غړو، لوړپوړو چارواکو او قومي مشرانو میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ کې د یو باب مسجد پرانیسته وکړه. دغه جومات په 9 جریبه ځمکه کې د 80 میلیونه افغانیو په لګښت رغول شوی چې په یو ځایي ډول تر 4000 پورې د لمونځ کوونکو وړتیا لري. د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحب زاده د دې وزارت د یو کلنو لاسته راوړنو تشریح پروګرام کې ویلي چې یاد وزارت په بېلابېلو برخو کې څه باندې 200 پروژې پیل کړي دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د څه باندې 10 میلیونه افغانیو په ارزښت 3 پراختیایي پروژې بشپړې شوي دي. د وزارت په وینا د یادو پروژو په پلي کولو سره سلګونه کورنیو پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند حکمت الله آصفي د ترانسپورتي شرکتونو په وسایطو کې د جی پی اس نصبول د یاد وزارت له مهمو لاسته راوړنو څخه بللي. د بریټانیا د پارلمان غړو په دې هیواد کې د واکمن کارګر ګوند حکومت څخه غوښتي چې زر تر زره د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې د بریټانیا د بېلابېلو سیاسي ګوندونو 220 غړو په یوه پرانیستي لیک کې د لومړي وزیر کایر سټارمر له حکومت څخه غوښتي چې په راتلونکي اونۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د فلسطین په اړه له جوړېدونکي کنفرانس وړاندې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. درنو اوریدونکو، د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه همدومره وو چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.